بسم الله الرحمن الرحيم. باب في النهي عن البدع ومحدثات الامور. باب د په بیان د منع د بدعاتو کې او د نوي کارونو کې چې انسان یې په دین کې پیدا کیوي، د دین منع ذکر کیوي. اول به په دې باب کې آیتونه راوړي، بیا به احادیث پکې راوړي. او بدع محدثات الامور یا نوی کارونه دا په دین کې ډیر خطرناک دي. علماء داس مثال ذکر کیوي لکه انسان فصل گیا یا مثلا پیاز وکري، بیا په دې فصل کې نور گیاګان راشنی شي، نو دغه گیاګان کې انسان ونباسي، نو د چې کومه مقصودی زرع او فصل دی هغه تباه کیږي او هلاکیږي. د بیکاره گیا ټول فصل واخلي، کوم چې مقصودی دی هغه خراب شي. نو دارنګه بدعات په دین کې دغه مثال لري. کله چې په جامعه کې بدعات پیدا شي، نو د هغې د وجه نه سنتونه یعنی سنت طریقې دا د منځه ځي. د دې وجه نه ابن سیرین رحمه الله فرمای وی نه دی پیدا کړی یو قوم بدعت مگر دغه قوم نه په مثل دغه باندې سنت وتلی دی، یعنی د بدعت په وجه باندې سنت هغه ختمیږي. مثلا په هره طریقه کې د چې بدعت پیدا کړلو، نو په هغه طریقه کې سنت د انسان نه وځي. مثلا یو انسان ذکر کوي، دا ذکر په بدعي طریقې سره شروع کړو، نو هغه سنت طریقه ته پاتې شي. مثال به داسې ورکو لکه دعا شته ده، اذکار شته دي، یو انسان راولګيږي په جمعوارۍ باندې دعا شروع کړي، په جمعوارۍ باندې یا د سنتونه وروسته شروع کړي، نو ګوره سنت طریقه دلته د منځه لاړله. لکه په د نورو مساجدو کې دعا په جمعیت سره کیږي وروسته د سنتونه، نو سنت طریقه دا ده چې د فرض منځونه وروسته دعا وکړی شي، ذکر اذکار وکړی شي. نو کله چې دا بدعت منځته راغی، نو د هغې په مثل باندې هغه سنت طریقه څه شوه؟ ورانه شوله. دارنګه خطر یې دام دی چې د بدعت نه انسان توبه نه وباسي او د ګناه نه توبه ایستلی کیږي. حسن بصری رحمه الله فرمای وی البدعة احب الى الشیطان من المعصیة. وی بدعت دا ډیر خوښ دی چاته شیطان ته د معصیت او د ګناه نه. وجه دا ده چې د ګناه نه به انسان توبه وباسي، چا دروغ ویل توبه به وباسي، خیانت یې وکړه توبه به وباسي، غلا یې وکړه توبه به وباسي. لیکن د بدعت نه خو څوک توبه نه وباسي، ځکه بدعت ویلی کېږي څه ته چې وروسته به تشریح کړو. بدعت ویلی کېږي دې ته چې یو نوی کار وي په دین کې او سړی ورته دین ووایي، نو چې دین ورته وایي نو بیا خو توبه نه ترې وباسي. نو د دې وجې نه دا ډېر خطرناک دی. بل دا دی چې په د بدعت کولو سره انسان په محمد رسول الله باندې د خائن ګمان کوي. لکه دا خبره امام مالک رحم الله کړې ده، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها، ویني هغې لره چا چې په اسلام کې بدعت پیدا کړو او ویني هغې لره حسن چې دا بدعت حسنه ده، وی فقط زعم ان محمدا خان الرساله. وی د ګمان وکړو چې نبی علیه السلام په دې رسالت او پیغمبرۍ کې خیانت کړی دی. نو دې اندازې ته انسان رسیوي. نو د دې وجه نه د بدعاتو نه ډېر ځان ساتل پکار وي. عمل مردود دی، انسان ورسره مردودیږي، عمل هم تباه دی او انسان هم ورسره مردود دی، برباد دی ورسره. د دې وجه نه اول بیاتونه راوړي چې په دې کې به هم اصل کې رد وي په بدعاتو باندې، بیا به حدیث راوړي. نو فرمایي چې الله رب العالمین فرمایلی دي اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فماذا بعد الحق الا الضلال. وینشته ورسته د حق نه
الا الضلال مگر گمراهی ده. حق څه شی دی؟ قرآن او حدیث. نو وروسته د قرآن او د حدیث نه ای خواته بل څه شی نشته سوا د گمراهی نه. نغه به بدعات وي او بدعات گمراهی ده. لکه پرون درس کې تیر شوله چې کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی ده. وقال تعالی او دارنګ الله رب العالمین په سورۃ انعام کې د خبره ذکر کړي ما فرطنا فی الكتاب من شیء، موږ نه دی پرېښودلې په کتاب کې، یعنی کوتایم نه ده کړې په کتاب کې، من شیء د هیڅ شي. د کتاب نه خو یا مراد قرآن کریم یا لوح محفوظ. نو که یو تفسیر راواخلو د کتاب نه به مراد قرآن شي، نو موږ نه دی پرېښي په د قرآن کریم کې هیڅ شی، یعنی هغه شیونه چې د انسان ورته ضرورت وي مګر دا ټول موږ بیان کړي دي په قرآن کریم کې. وقال تعالی الله رب العالمین په سورۃ النساء کې دا خبره ذکر کړي فإن تنازعتم که چیرته ستاسو جګړه راغله، اختلاف هم پیدا شو، فی شیء په یو شي کې، که هغه امور د دین دی که امور د دنیا دی، فردوه الی الله ورسول، هغه واپس کړئ الله او رسول ته. دارنګه الله او رسول ته واپس کول څنګه دي؟ الله ته واپس کول یعنی د الله کتاب ته واپس کړئ، په هغې باندې فیصله وکړئ، تاسو هغه به تاسو ته فیصله وکړي. دارنګه رسول الله ته واپس کړئ، یعنی دغې سنتو ته واپس کړئ، د رسول الله په سنتو باندې فیصله وکړئ، هغه به تاسو ته فیصله وکړي. دارنګه الله فرمایلی وقال تعالی وان هذا صراط مستقیما فاتبعوه. دغه قرآن وان هذا اشاره د قرآن کریم ته چې دغه قرآن صراط زما لاره ده، مستقیما نیغه ده، فاتبعوه تاسو دغه تابعداري وکړئ د قرآن، ولا تتبعوا السبل تاسو تابعداري ما کوئ د نور لارو، فتفرق نو جدا بکړي تاسو، فتفرق بكم عن سبیله نو جدا بکړي تاسو د لارې نه. دارنګ الله رب العالمین دا خبره ذکر کړي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، که چیرته تاسو محبت کوئ د الله سره، غوښتل غواړئ محبت یا محبت کول غواړئ د الله رب العالمین سره، نو فاتبعوني تاسو زما تابعداري وکړئ، یحببکم الله نو ستاسو سره به مینه الله وکړي، ویغفر لکم ذنوبکم الله به تاسو ته وبخي ګناهونه ستاسو. ګورې د اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ګټه دا ده چې الله سبحانه وتعالی د انسان سره محبت کوي، دا ناشنا ګټه ده. د دې وجې نه ابن کثیر رحم الله د دې آیت لاندې لیکلی دي چې دا کمال نه دی چې ته د چا سره محبت وکړې، کمال دا دی چې ستا سره محبت وکړی شي. نو که زموږ سره اوس محبت وکړی شو دا کمال دی، او بیا چې د رب العالمین طرف نه محبت وي نو دا خو بیخي اوچت کمال دی. او دا کمال په څه باندې حاصلیږي؟ په تابعدارۍ د رسول الله باندې حاصلیږي. کم څومره تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو کوله، نو دومره به الله سبحانه وتعالی موږ سره محبت کوي. او د الله محبت چې چاته حاصل شولو، د انسان باچا دی په دنیا او آخرت کې، د دې انسان بیا څه غم دی چې رب العالمین ورسره محبت کوي. ویغفر لکم بله فایده یې دا ده چې ویغفر لکم ذنوبکم، ګناهونه به تاسو ته معاف کړي، بخنه به د ګناهونو درته وکړي، دا بله فایده شوله. بیا وایي چې والآیات فی الباب کثیرة معلومة، په دې باب کې آیتونه وی ډیر دي، معلوم هم دي. د یو څه اندازه آیتونه ذکر کړل، وروسته حدیث راوړي، وی احادیث هم ډیر دي. واما الاحادیث فکثیرة جدا، احادیث هم ډیر دي په دې باب کې، وهي مشهورة غم مشهور دي، فنقتصر على طرف منها نموږه کوتاهي کوو، یعنی لږ راوړو د هغې نه. اول حدیث دا راوړي صل علی محمد قالت دا فرمای عائشہ وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی نبی علیه الصلاة والسلام من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، چا چې پیدا کړلو فی امرنا په دین زمو کې هذا چې دا دی، ما هغه شی لیس منه چې د دین نوی، یعنی د دین نه نوی، فهو رد یعنی دا مردود دی، الله رب العالمین نه قبلیوي. من کې اشاره د عموم ته چې هر چا پیدا کړلو، که هغه مثلا مشران علما وي، که دارنګه کشران وي، که عوام خلک وي، چې هر چا په دین کې پیدا کو، احدث پیدا کړلو. فی امرنا کې اشاره شو دې خبر ده چې په دین کې پیدا کړي، په دین کې نوی شی پیدا کړي. په دې کې اشاره شو دې خبره ته
چې کدی دین نه څوک نه بوري نو دا بیا بدعت نه ده. بدعت به وی اصل لغوي، لیکن اصطلاحي بدعت شرعي بدعت بیا د نه وی. نو د دینه معلومه شوله چې بدعت اولن بیا په دوه قسمه دی. یو بدعت لید دین ده، یو بدعت فی دین ده. دا خبره یاد لرئ. ډیر کرت تاسو بچاته ورته وای چې دا عمل بدعت نه غوي چې دا بدعت نو ته چې موټر کې سورېږي نو دا هم بدعت. یا دارنګه چې مثلا ته چې د موبایل استعمالوي دا هم بدعت. نو خبره دلته دا ده چې بدعت دوه قسمه دی. یو بدعت لید دین ده، یو فی دین ده. مثلا لاسپیکر استعمالول دا هم اوس بدعت ده، خو لیکن دغه بدعت لدین ده، د دین د پاره ده. موږ ګوره په لاسپیکر کې اذان کوو د دین د دینی اعمال د پاره استعمالوو، لیکن د لاسپیکر ته موږ ثواب نه وایو. دا نه وایي چې په دې کې اجر ده. او کچا مثلا بل لاسپیکر وکړو اجر به پکې نه وي، په لاسپیکر کې اجر دی. نه، دا اوس بدعت دی، خو لدین ده. دې ته موږ دین نه وایو بلکې د دین د پاره استعمالوو. نو دارنګ موبایل دا بدعت دی، خو لید دین دی. که چېرته دین د پاره استعمال شي دنیوي شیونو کې سړی استعمالوي نو دا بدعت دنیوي دی، نو دا ګناه نه ده. نه، د حدیث نه معلومه شوله چې فی امرنا، یعنی زموږ په دین کې را پیدا کړ، د دین نه وګڼلو، ویلې چې دا دین دی او دا ثواب دی. نو بیا به دا بدعت وي، دا به گمراهي وي، دا به دین ورانول وي. نو بیا به دا عمل مردود وي چې د دین نه حساب کړي سړی. بیا په دې کې د خبره ته متوجه اوسئ چې دا بدعت په دوه قسمه دی. بیا یو بدعت حقیقي دی. بدعت حقیقي دی ته ویل کی چې د هغې مثال مخکې نه وي په اسلام کې، یعنی نه رسول الله کړی وي نه صحابه و کړی وي، نو داسې یو عمل سړی را پیدا کړي، دا بدعت حقیقي دی. لکه مثلا د مولود خلکو را پیدا کړی دی وروسته په 9 صدۍ کې. دا اوس ګوره نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، نه صحابه و کړی دی، او نه تابعینو، نه تابع خیر القرون کې دا شی نه و. اوس دا بدعت حقیقي دی. یو بدعت اضافي دی. بدعت اضافي دی چې اصل په دین کې موجود وي، لیکن د هغې کیفیت او طریقه سره ور بدل کړي. مثلا تلاوت د قرآن کریم په اسلام کې شته، دا ثواب لري، د اجر دی په دې کې. یو سړی راولګي همدغه قرآن کریم د تلاوت طریقه ور بدله کړي. څنګه بدله کړي؟ ختم ترېنه جوړ کړي. وی راځئ د جمعې شپه ده ختم به وکړو، راځئ د جمعې ورځ ده قاریان راټول کړه، په دې کور کې به برکت راشي، نو ختم به وکړو. نو تلاوت ګوره ښه څیز دی، تلاوت ښه څیز دی، خو لیکن دلته د کیفیت د عبادت ور بدل کړو نو دا بدعت شو. مثلا ذکر کول دی دا په اسلام کې شته، لیکن طریقه ور بدلول چې طریقه ور بدل شي دا اوس بدعت شو. لکه مثلا دا پیران چې دی هغوی ګوره ذکر کوي، لیکن په دې ذکر کې طریقه ور بدله کړې ده. څنګه؟ په جهر باندې ذکر کوي او په هغې کې بیا پورته غورځي، ځان پورته اچوي، نو دا اوس بدعت شو. داسې نور بدعات دي. لکه مخکې مثال ذکر کړه دعا ده. دعا په اسلام کې شته، لیکن طریقه او کیفیت ور بدلول دا بدعت. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله فرض منځ وکړه جمع به وشوله، نو مخ به صحابه و ته راوګرځولو، نه ذکر اذکار به وکړل، سبحان الله، الحمدلله، آیت کرسی او سورتونه دا به ولوستل. بیا به نبی اسلام کور ته روان شو. نو سنت به نبی اسلام چیرته کول؟ کور کې کول. دا ټولو ته معلومه ده چې سنت په کور کې دي. نو چې په کور کې سنت نبی اسلام دعا چیرته وکړه پاس د سنتونه، نو دوی راولګېدل، د دعا شروع کړه، دعا وروسته د سنتونه، نو دا بدعت اضافي شو. داسې ډېر مثالونه نورم شته دي. نو هر هغه عمل چې په دین کې نه وي یا وي موجود، لیکن طریقه او کیفیت یې څوک بدل کړي، نو دا بدعت شو، دا ناروا دی او دغه عمل مردود دی. ما لیس منه فهو رد. داسې نور مثالونه شته دي، زه خو دا نشم ذکر کولی ځکه د هرې منطقې جدا جدا بدعات دي. په هره منطقه کې بیا په هر عمل کې جدا جدا بدعات دي. په حج کې بدعات شته دي، مثلا د اختر په لمانځه کې شته دي، په روژه کې شته دي. اسې نور بدعات بیخي زیات بدعتونه دي. که سړی په دې کې کتاب لیکي، شاید مثلا یو 10 جلد کتاب هم سړی ولیکي. شیخ البانی رحم الله شاګرد یو کتاب یې لیکلی قاموس البدع، یو مجلد کتاب دی چې څومره هغې ته معلوم دی په هغې راټول کړي.
که موږ په دې باندې شروع وکړو د منطقي بدعات را جمع کړو، کتاب یې ولیکو، دا ټول په یوه جلد کې نه بلکې 3-4 جلدونه کې به هم ځای نشي. نو دا ډېر بدعات دي، په هر شي کې بدعات شته دي. نو د دې وجې نه مؤمن باید د بدعاتو نه ځان وساتي، ځکه بدعات سره عمل بربادېږي او په بدعات سره دین بربادېږي. نو د تابعداري د سنتو دا اولا ده، دا غوره ده، دا واجبه ده، او د بدعاتو نه ځان ساتل دا واجب دي. په بل روایت کې راځي او په روایت لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. دا حدیث هم ده. من عمل عملا چا چې وکړ یو عمل ليس عليه امرنا چې نو په غي باندې حکم زموږ فهو رد، دا عمل مردود ده. نو د دوه حدیثونه په رد بدعاتو کې یو لوی قاعده پیدا کړې ده، لوی قاعده. نو دا حدیثونه چې د چا سره وي نو په هر ځای کې هر قسم بدعت په دې باندې رد کېدلی شي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته د بدعاتو نه نجات را نصیب کړي او الله رب العالمین هم د په سنتو باندې مضبوط ولري او الله هم د عاملین ښه وګرځوي. واقول قولي هذا استغفر الله لي.